په حدیث کې راځي دا صدقه سبب دی د مصیبتونو د بیمارونو د خلاصۍ دپاره. ګوره یو خو د بیمارۍ دپاره د علاج د مسنون طریقه ده. قرآن او حدیث نه دا معلومیږي انسان بیمار شو نو په کار ده چې دې ځان له علاج وکړي. دا علاج دا اسباب دي الله پاک دا مشروع ګرځولي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلم چې کله بیمار شوی دی نو صحابه به کله راتله کله خپله داسې یو څه نسخه به ځان له جوړه کړه خوړلی به ځان له به علاج کې ځکه د دې نفس حق دی ولنفسک علیک حق په تا کې بیماري پرته ده او ته غافل یې دا به نه کې ځان به نه ضایع کې نفس به نه ضایع کې نفس به هلاکت له نه ورکې کوم څیز چې تا ستا د صحت دپاره مضر دی بد دی مه استعمالوه اگر که تا ستا به ورته ډېر زړه کېږي مه کوه دا بدن سره ظلم کې کوم څیز چې تا له مفید دی هغه وخوره دوایي درله ضروري ده وایي که او ورسره د دې دوایي نه غیر داسې اسباب اختیار کړه چې په هغې د الله خصوصي مدد راځي ځکه دا دوایي ظاهري سبب دی څه شی دی ظاهري سبب او حقیقي سبب د چا طرفه دی حقیقي شفا څوک ورکوي برنه الله تعالی چې کله هغه اډر وکړي نو کېدای شي دا دوایي به تعالی نیمې ته هم نه رسولي او ډاکټر به ته ټېسټونه خو دې صفا شو ته خو ټیک شو هغې پسې شاته بل عملي برنه د الله فیصله راشي صدقې وي د چا سره یو مدد وي تعاون وي دغه رنګ دا حدیث کې راځي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داووا مرضاکم بالصدقه د خپلو بیمارانو علاج په صدقو وکوئ کور کې د پلار بیمار دی مور دی بیمار ده بچی دی بیمار دی په تکلیف کې دی څوک په خپله چا سره پټه صدقه وکړه الله رب العالمین به تعالی شفا درکړي د دې په وجه باندې دغه د الله غیبي مدد به راځي د بعضې محدثینو په باره کې راځي وایي موږ د دې حدیث مطابق په دې عمل کړی و یو محدث واقعه ما کتل هغوی په ما یو دانه راختلی وه بس هغه نښه کېدله ډېرې علاجونه ډېرې دعاګانې به مې هم کولې تکلیف کې ومه ډېر زیات د هغې د لاسه ماته ډېر سخت تکلیف ټول بدن یې راله متاثره کړی و دا ځکه دا بعضې دانه په داسې ځای راوخېږي چې بس نه کېناستل ته کېږي او نه ته سم ګرځېدل کېږي او بس سړی ډېر په عذاب کې ژوند دله بلکل خراب کې نو هغه وایي ما یو کار وکړو مال چې د خپل وس مطابق یو صدقه کومه صدقه یې څه وکړله وایي ما داسې کار وکړلو چې ما د لارې په غاړه باندې د اوبو یو ټینکی د هغه زمانې چې کومه ټینکی وه داسې یو ټینکی مې جوړه کړه او د اوبو د انتظام مې پرې وکړو چې خلک په دې لاره تېرېږي او دې نه به اوبه څکي الله اکبر و چې څنګه مې دا کار وکړو ورو ورو زما هغه زخم الله راټول کړو ټول ختم شو الله راله شفا راکړه د هغې دا زما محترم ورور نبي علیه السلام موږ ته دا طریقې راښودلې ځکه چې دا یو کس تنده چې ستا په اوبو ماتېږي الله اکبر څومره دا روح دننه خوشحالېږي ته پته هم نشته دا ټینکی چا لګولی یا دا بور چا کړی دی خو رب ته خو پته ده که نه چې تا څومره مسلمانانو تندې ماتې کړلې څومره انسانیت ته ستا د لاسه خیر رسېږي او کېدای شي یو کس دعا وکړي او که دعا وم نه کړي نو الله پاک خو یې نه که نه چې خلکو ته یې څومره فایده ورسوله نو د دې په وجه تعالی الله اجر هم درکوي او دنیایي فایده هم درکوي